السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوهم قسم صفات چاگه صفات عارضه وی. صفات عارضه هم دی نوم نه معلومیږي. عارضی شی الته لازمی وو، دسې لازمی وو چې په یو حالت کې هم نه جدا کېده. او عارضی معنا دا ده چې دا به کله په حرف کې وي او کله به نه وي، یعنی په ځینې حالاتو کې دا رامنځته کېږي او په ځینې حالاتو کې دا نه رامنځته کېږي. صفات عارضه، دا صفات عارضه دا لازمی نه دي، دا ضروری نه دي، دا ممیزه نه دي، دا مقاومه نه دي، بلکې دا مزینه دي، دا محسنه دي، دا محلیه دي، دا د نور نمونه دي. صفات عارضه یعنی صفات مزینه، محسنه، محلیه. عارضی صفتونه داسې عارضی صفتونه چې دا په حرف کې اضافي ډول راولي. زه به توجه مډولیه ورته هم ورته وایي، ډولي کوونکي صفتونه. صحیح شو؟ مزینه او محسنه عربي دي، زینت نه اخیستل شوی. مزینه زینت بخونکي صفتونه. په یو حرف کې غنه راغله، دا غنه صفت لازمي نه ده. بعضې وخت کې صفت هغه تفصیل شته، هغه په خپل ځای باندې خبره کوو. دلته موږ غنه ښکاره غونه یادوو. صفات عارضه دا په دې کې ډول رامنځته کوي. محسنه ده، حسن نه اخیستل شوی ده، ښایستوالی راولي. محلیه په معنا د مزینه او محسنه سره ده. دې ته ویل کېږي صفات عارضه. هر کله چې د لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې زبر راشي، لفظ الله او لفظ اللهم کې به هغه وخت ډول را پیدا کېږي چې دا ډک وویل شي. دلته و دا ډک ویل عارضي طور باندې رامنځته شوی ده، او که چېرې زیر راشي نو بیا به باریک ویلی کېږي. خو دلته په دې باریکوالي کې زینت او حسن پروت ده. لکه مثلا اعوذ بالله، دلته اوس باریک ویلی کېږي خو دې باریکوالي کې حسن ده. بسم الله، الحمد لله، په دې باریکوالي کې څه شی ده؟ حسن ده. که څوک اوس دلته د دې نه دا حق اخلي، اعوذ بالله، ته خو وایې چې زه خو تجوید سره وایم، غټ غټې وایم، نو دا غټ ویل خو هر ځای کې نه وي که نه. چېرته به غټ خوند کوي او چېرته به باریک خوند کوي. چې کوم ځای دپاره کوم قانون مقرر شوی وي د هغې موافق چې وویلی شي نو هغې کې خوند پیدا کېږي. نو ته وایې چې د الله نوم ده او الله خو ډېر غټ ده او دا نوم یې زه ډېر غټ غټ رااخلم که نه. نه، دا ځای لري، قواعد لري، اصول لري، مقررات لري، د هغې مطابق ویل پکار دي. همدا خبره کېږي چې صفات عارضه همیشه په یو حرف کې نه وي، کله وي او کله نه وي. او چې کله وي راغی پکې او څوک یې د جدا کولو هڅه وکړي، لکه صفات لازمه غوندې د هغې ذات نه ختمېږي. هغه حرف بل حرف نه بدلیږي. صرف او صرف څه کېږي؟ هغه حرف دپاره چې کوم حسن او زینت ده دا له منځه ځي. صفات لازمو کې مکمل حرف د منځه ته، دلته حرف د منځه نه ځي، بلکې دغه حرف پورې اړوند چې کوم حسن او زینت او ښایست ده نو هغه له منځه ځي. نو دا د دواړو صفاتو ترمنځ فرق او لنډ فرق او تعریف انشاءالله واضحه شوله. من د دواړو صفاتو ترمنځ ډېر فرقونه نور هم مخکې ویلي دي، تاسو ته یاد دي. تقریبا 5 صفتونه فرق سره موږ دواړه سره جدا کړي وو. موږ ویلی چې یو صفات لازمه همیشه وي، صفات عارضه همیشه نه وي، یعنې کله وي او کله نه وي.
صفات لازمه چې په یو حرف کې وي او هغه ادا نشي حرف مکمل د منځه ځي، او که صفات عارضه په یو حرف کې وي او ادا نشي حرف د منځه نه ځي، بلکې دغه حرف حسن او زینت او هغه ډول او سنگار له منځه ځي. صحیح شو؟ دریم څه شی و؟ صفات لازمه که چېرته راشي او څوک یې ترک کي، معنا کې نقصان راځي د لحن جلی سبب ګرځي، او که صفات عارضه یو چېرته وي او څوک یې ترک کي د لحن خفي سبب ګرځي، او لحن جلی حرام ده او لحن خفي مکروه ده. دریم فرق. څلورم فرق، صفات لازمه بغیر د سبب نه وي، هیڅ خارجي سبب باندې بنا نه وي، مطلق حرف راغې دا صفاتونه چې ورپورې ده به تړلي نه جدا کی، که جدا دي که نو کار خرابېږي. او صفات عارضه په یو خارجي سبب باندې بنا وي، حرف به راځي په حرف باندې، کله په حرکت باندې بنا وي، کله به د ما قبل حرف باندې بنا وي، کله به د ما بعد حرف باندې بنا وي، یو اضافي حالت به رامنځته کېږي، نو اله به بیا صفات عارضه هم رامنځته کېږي. سبب غواړي، بغیر د سبب نه نشي راتلی. او بله پنځم فرق څه شی و؟ صفات لازمه د ټولو حروفو دپاره دي، یو حرف هم ترې خالي نه ده، او صفات عارضه د ټولو حروفو دپاره نه وي، بلکې د بعضو حروفو دپاره وي. یاد شو؟ دا یاد خو انشاءالله خو سب تازه مې که نور صفاتو کې دا فرقونه دي. صفات لازمه دلته خو د صفاتو فرقونه ذکر شو، لازمه و عارضه. اوس عارضه په خپل ځای پرېږدو. اول قسم صفات چې صفات لازمه دي، ذاتیه دي، ممیزه دي، مقومه دي، مشترکه دي، ضروریه دي. دا مختلف کتابونو کې مختلف نمونه ذکر شوي دي، ذهن کې یاد ولرئ، چېرته ورته په کار شي، که چېرته مخې ته راغله نو بیا به پوهېږي چې دا څه شی و. صفات لازمه اوس تفصیلا ویو. صفات لازمه څو دي؟ صفات لازمه مشهور او متفق علیه 19 دي، غنې سره 18 کېږي، خو غنه لږ جنجالي غوندې حالت ده، ځکه هم مخرج کې ذکر شو، هم په صفات کې ذکر شو، بیا صفاتو کې هم په صفات لازمو کې ده، هم په صفات عارضو کې ده. د دې وجې نه ځینې کتابونو کې غنه نه راولي، بیلې تشریح کوي او ټولو سره یو لینک ورکوي، دغه ځای کې مخرج ده او په دغه ځای کې صفت ده او په دغه ځای کې صفت لازمه ده او په دغه ځای کې صفت عارضه ده او جدا یې تشریح کوي. او ځینې بیا رااخلي مخارجو کې غنه ذکر وشو، په صفات لازمه کې هم د غنه ذکر کېږي او صفات عارضه کې هم ذکر کېږي، چې کوم ځای کې چې څومره تشریح ته ضرورت وي همغه پکې همالته تشریح کوي. بهرحال د غنې سره ټول صفات لازمه څو راځي؟ 18. نمونه یې دا دي، را سره تکرار کې: همس، جهر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اصمات، صفير، قلقلة، لين، انحراف، تكرير، تفشي، استطالت او غنه. دا 18 صفات دا لازمی صفات دي. دا هغه صفات دي که چېرته د دوی د جملې نه کم یوې په حرف کې راغې، بیا هغه خبره به دې په ذهن کې وي چې دا د حرف نه بیا کله هم نه جدا کېږي، هر یو چې راغی. دا مطلب دی 18 واړه په یو حرف کې راځي، نه، په دې کې به ځینې راځي، وروسته به پرې سره پوهېږو چې کوم راغې نو بیا هغه د حرف نه د حالاتو د اسبابو د وجې نه جدا کېدونکي صفتونه دا نه دي، چې راغې نو بیا به کې پاخه پراته دي، بیا ترې نه وځي نه تر څو چې ته ادا نه کړي، او که ادا دې نه که هغه فسادونه رامنځته کېږي، یا به حرف مکمل بدلیږي یا به ناقص کېږي، او د ناقص او د هغه په صورت کې به د لحن جلی سبب هم ګرځي چې هغه حرام ده، ځکه چې دې سره څه کېږي؟ معنا ورسره بدلیږي.
دا 18 صفتونه دي. دغه 18 صفتونه صفات لازمه دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یعنی صفات لازمه هم دو ډولونه دي. یو ته ویل کیږي لازمه متضاده، بل ته ویل کیږي لازمه خو غیر متضاده. څنګه چې صفات په دوه قسمونه وو، او صفات لازمه هم په څو قسمه ده؟ دوه. صفات لازمه متضاده، صفات لازمه غیر متضاده. دغه 18 صفتونه چې ذکر شول، په دې 18 صفتونو کې اولنی لس دې ته ویل کېږي صفات لازمه متضاده. کم دي هغه لس؟ همس، جهر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اسمات. دا لس دانی دي. د لسو ته ویل کېږي صفات لازمه متضاده. څه معنی متضاده او غیر متضاده؟ یعنی د هغه صفتونه دي چې د یو بل ضد دي، یو بل په ضد کې واقع کېږي. یعنی دغه لس صفتونه چې دي دا 15 د 15 ضد دي، 15 د 15 ضد دي. یعنی دا لس صفتونه 15 جوړي ګرځي، لس صفتونه 15 جوړي ګرځي. اوله جوړه همس او جهر، دوهمه جوړه شدت او رخوت، توسط، دریمه جوړه استعلاء او استفال، څلورمه جوړه اطباق او انفتاح، پنځمه جوړه اذلاق او اسمات. دا 15 د 15 ضد دي. د دې مطلب دا ده چې دا دو جوړې چې راغلي دا دواړه ضدین په یو حرف کې نشي جمع کېدلی. د دواړو نه به په یو حرف کې یو راځي. اوله جوړه څه شی ده؟ همس او جهر. همس او جهر دواړه په یو حرف کې نشي جمع کېدلی. یعنی په کوم حرف کې چې همس راغی هغې کې جهر نشي راتلی، او کوم حرف کې چې جهر راغی هغې کې هم نشي راتلی. یعنی کله چې یو حرف محموسه شو هغه مجهوره کېدلی نشي، او کوم حرف که مجهوره شو نو هغه محموسه کېدلی نشي. او همدغه شان د شدت او د رخوت او د توسط قضیه ده. کم یو کې چې راغی نو هغه دوه مطابقي هغې کې راتلی نشي. چې یو حرف کې شدت راغی نو په دغه حرف کې بیا رخوت او توسط نشي راتلی، او که په کوم حرف کې رخوت راغی هغې کې بیا شدت او توسط نشي راتلی، او که په کوم حرف کې توسط راغی هغې کې به شدت او رخوت نشي راتلی. دلته درې دانې دي د یو بل ضد کې واقع شوي دي. او همدغه شان استعلاء او د استفال ده. کوم حرف کې چې استفال راغی هغې کې استعلاء نشي راتلی، او کوم حرف چې مستعلیه شو نو هغه بیا مستفله کېدلی نشي. اطباق او د انفتاح همدغه قضیه ده، او اذلاق او د اسمات هم همدغه قضیه ده. یعنی دا د یو بل ضد دي او دواړه ضدین په یو حرف کې جمع کېدلی نشي. مثلا موږ وایو حا، حا کې همس ده. چې کله ها کې همس شو په اوله جوړه کې د همس ضد څه شی ده؟ په دې حا کې اوس جهر نشي راتلی. دې نه مطمئنه اوسېږي چې همس راغی نو جهر باندې چلیپه کش کش دا خو اسم نشي راتلی. بیا ولاړ شي دویمې جوړې ته. په دویمه جوړه کې حا کې رخوت ده. کله چې رخوت پکې راغی نو په دې باندې پوه شئ چې په دې حا کې شدت او توسط نشي راتلی. دې کتو ته بیا ضرورت نشته چې رخوت پکې ثابت شو نو هغه دوه نور خپله چلیپه شول، ځکه ضد ویم دې ته چې دا په یو حرف کې جمع کېدلی نشي. او همدغه شان د استعلاء او د استفال او د اطباق قضیه ده. نو متضاد په معنا باندې پوه شولې؟ نو په یو حرف کې به دواړه ضدین جمع کېدلی نشي. نو دا لس صفتونه دي، لس صفتونه 15 جوړې دي. د 15 جوړې کې په یو حرف کې یوازې څو دانې راځي؟ 15 دانې به راځي. یعنی کم نه کم په یو حرف کې صفتونه باید څومره وي؟ 15. یو حرف چې خپل مخرج نه ادا کېږي په هغې کې راتلونکي صفتونه لازمه او د جملې نه کم به څو وي؟ 15 وي. چې دا لس جوړې دي، لس دانې دي او 15 جوړې دي. د هرې جوړې نه به پکې یو ضرور راځي. بیا پاتې شو هغه متباقي 8 غیر متضاده دي چې هغه ضد نه لري. دې 15 سره هغه هم کله کله ملګري کېږي. 15 خو به دې نه وي. لکه مثلا که سوات را واخلو
پنځه خو به دې ځای نه ورسره ملګري شي، یو به ورسره صفیر ملګری شي، څو به شي؟ شپږ شي. یا با راواخلو، قاف راواخلو، جیم راواخلو، دال راواخلو، طا راواخلو. دې حروفو کې پنځه خو به د لازمه متضادونه راځي. په دې پنځه واړو حروف کې یو صفت د قلقله پکې غیر متضاده کې هم موجود ده. همدغه شان لین دي، څه پنځه صفتونه دلته دي، یو به پکې د لین نه ورسره ملګري کېږي. انحراف ده، پنځه صفتونه دلته دي، یو به پکې هلته ملګری کېږي. تقریر ده، دلته ملګري کېږي، هلته به ورسره تقریر ملګری کېږي. تفشي ده، مثلا په شین کې پنځه صفتونه دلته دي، یو به ورسره هلته ملګري کېږي. همدغه شان استطالت او بالاخره غنه پورې. صحیح شو؟ پنځه صفتونه دا لازمي دي، دا ضروري دي، دا پکې حتما راځي. یو نیم پکې د غیر متضاده نه هم راځي. نو که یو راغی نو شپږ صفتونه به شي، او که دوه راغلو نو اووه صفتونه به شي. نو دوه نه سوا په غیر متضادو کې په دې حروفو کې نه ملګري کېږي. او دوهم صرف یو حرف ده چې هغه را ده چې صفات لازمه غیر متضادو نه پکې دوه صفتونه ملګري کېږي. نو پنځه او دوه اووه، یعنې را هغه حرف ده چې په ټولو کې زیات صفتونه لري، چې اووه صفتونه لري. نور اکثره پنځه دي او یو نیم پکې شپږ هم پیدا کېږي. نو شپږ چې پیدا کېږي نو پنځه به لازمه متضادونه وي، یو به پکې د غیر متضادونه هم ملګري کېږي. بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.